څنګه په ننګونو بریالي کېدای شو. ډیر خلک به مو لیدلي وي چې کله له یوې ستونزې سره مخ کیږي او کله له بلې سره، نو هغه خپل تقدیر بولي او په پټه خوله ورته تسلیمیږي. ځینې خلک بیا د یوې ستونزې پر حل کولو ځان قادر نه بولي او پرېږدي چې هغه ستونزه د ژوند یوه برخه شي. نو دا په واقعا په زړه پورې وي چې وګورو بریالي کسان له ستونزو سره څنګه مخامخ کیږي او په هغه وخت کې دوی څنګه غبرګون ښیي او څه ډول پرې لاس پرې کیږي. بیا د دوی پر نفس اعتماد باور څه ډول د دې باعث کیږي چې منفي فکرونه وځپي او خپل ذهنونو څخه یې وباسي، چې همدا منفي فکرونه ډیر وخت د ډیرو لایقو او معقولو خلکو د شاتګ ته لامل هم ګرځي. مارټین سلیګمن هغه څوک دی چې همدا پدیده یې تر بل هر چا ښه د پنسلوانیا په پوهنتون کې مطالعه کړې او هغه پر دې باور ده چې په ژوند کې بریاوې د یو لړ مهمو او حیاتي تمایزونو په پایله کې راځي. هغه وایي آیا تاسو پر دې باور لرئ چې ستاسو د ناکامیو تر شا لوی علت ستاسو خپلې نیمګړتیاوې دي؟ نو که داسې وي بیا همدا نیمګړتیاوې د مهمو او دوامدارو هڅو په پایله کې له منځه وړلی شئ. بریالی ذهن اغلبا احساساتي او عاطفي ځیرکتیا ته اړتیا لري او د تعجب ځای خو لا دا ده چې د هغو میلیونونو کسانو په منځ کې چې د دوی د پوهې او لیاقت کچه ازمایل شوې ده اکثره د لوړ لیاقت خاوندان د لوړې ځیرکتیا څښتنان دي. د یوه بریالي ذهن یا ذهنیت ساتل آسانه کار نه دی. دلته مو د داسې شیانو یادونه کړې چې یوازې بریالي کسان یې ماتولو یا له منځه وړلو ته میلان لري. دغه ستونزې چې لاندې یادونه سوې خلک ماتوي ځکه داسې ظاهریږي چې یو انسان پر دې باور وکړي چې پر دې ستونزې نشي بریالی کېدای. اول عمر یوازې یوه شمیره ده. عمر بریالي کسان کله هم نه پرېږدي چې د دوی عمر دوی تعریف کړي چې څوک دي د څه ډول کارونو د ترسره کولو وړتیا لري. مارټین وایي ښه مې په یاد دي چې له ښوونځي څخه د فراغت پر مهال مې ښوونکي ویل موږ تر اوسه ډېر بې تجربې او نوي ځوانان یو، بناً د مشوریت دنده نشو ترسره کولی. هغه به ویل چې موږ باید پر ډېرو ځایونو کې مختلفې دندې ترسره کړو تر څو د یو خپلواک مشاور په توګه وپېژندل شو. مګر زه د ټولګي تر ټولو کشر زده کوونکی وم، خو د ښوونکو خلاف مې له مراجعینو سره د مشاورت دنده شروع کړه او پرته له ناکامۍ مې په دې دندې کې ډېر پرمختګ وکړ. خلک تاسې مجبوروي او د مجبوریت احساس درکوي چې په کوم عمر کې کوم کار وکړئ، خو هغوی ته غوږ مه نیسئ. البته بریالي کسان هغوی ته غوږ نه نیسي. دوی د خپل زړه او علاقې وړ لاره تعقیبوي پرته له دې چې په څه ډول وجود او کوم عمر کې ژوند کوي. نور خلک ستاسو په اړه څه فکر کوي؟ کله چې ستاسو د خوشحالتیا او لذت احساس له نورو سره تر مقایسه کولو وروسته څرګندیږي نو تاسو د خپل برخلیک د ټاکلو څښتنان نه یاست. کله چې د نورو کړو وړو ته د عکس العمل نه ښکاره کول یو ناممکن کار درته بریښي نو بیا ولې ځان مجبوروئ چې د خپلو بریاو راز په نورو پورې وتړئ؟ هڅه وکړئ چې د نورو نظریات او څرګندونې د ځان په اړه په وړانګه کې له یوې ذرې سره تشبیه کړئ. هغه وخت به ستاسو په اړه د نورو څرګندونې هیڅ ارزښت ونه لري. واقعي ارزښت مو له خپل وجود را څرګندیږي. بریالي خلک پر دې پوهیږي چې د نورو په نظریاتو فکر کول یوازې د وخت او انرژي ضایع کول دي. کله چې یو بریالی سړی د یو کار د کولو په اړه ښه احساس ولري او ترسره یې کړي بیا کله هم د نورو خلکو د نظریاتو او خبرو تر تاثیر لاندې نه راځي چې له هغه کار څخه یې راوګرځوي. زهرجن خلک بریالي خلک تل په یو ساده مفهوم باور لري. تاسو په منځنۍ کچه یو له هغو 5 کسانو یاست چې ډیر وخت مو له دا ډول خلکو سره تیریږي. یوازې په همدې اړه فکر وکړئ. ځینې ډیر بریالي کمپنۍ په دې نږدې وختونو کې د بااستعداده جوړو لخوا جوړې سوي دي. سټیو جابز او سټیو وزاک د اپل کمپنۍ جوړونکو په همسایه کې ژوند کاوه. بیل ګیټس او پاول للین د مایکروسافت کمپنۍ جوړونکو د آمادګۍ پر یو مکتب کې یو بل وپېژندل او سرجي برین او لیری د ګوګل جوړونکو په سټنفورډ پوهنتون کې یو بل ولیدل. یوازې د سترو خلکو په څیر له ځان سره مرسته وکړئ چې خپل واقعي قدرت ته ورسیږئ. زهرجن خلک مو له ځان سره په منفي ګرایۍ، ظلم، وحشت او لیونتوب کې ډبوي. زهرجن خلک یوازې د فشارونو او جګړو د تولیدا سبب کیږي چې په هر قیمت یې باید مخه ډب شي. که تاسو په ژوند کې له خپل اوسني موقف څخه ناراضه یاست نو فقط یو ځل مو پر خپل شاوخوا نظر واچوئ. هغه خلک چې تاسو پر خپل شاوخوا راټول کړي ستاسو د ستونزو اصلي ریښې دي.
تاسې به کله هم د بریا اوج ته ونه رسیږئ تر هغو چې ځان له دې ډول زهرجنو خلکو خلاص نه کړئ او ښه خلک د خپلو شاوخوا راتاو نه کړئ. ویره له هغو اوږدو فکرونو څخه پرته بل شی نه دی چې ستاسو د تخیلاتو د ناکامۍ سبب کیږي. دا یو واقعي خطر دی، یو ناراحت کوونکی عاجله ده. ویره یو انتخاب دی. بریالي کسان پر دې د ټولو ښه پوهیږي ځکه هغوی تل ویره محاوروي. هغه نور له دې سره عادي شوي چې څنګه ویره په یو ښکلي احساس بدله کړي. په ژوند کې د ویرې له خاطره شاته مه ځئ. ما اکثره له خلکو اورېدلي چې تر ډېرو بدترین کار چې له یو انسان سره کېدای شي هغه د هغه وژل دي، خو زه وایم نه، تر دې هم ویره ده.